پاکستان بېلابېلو پوهنتونو زده کوونکو سره د یووالي لپاره پیښور کې هم د پیښور پریس کلب نه تر د خیبر پښتونخوا اسمبلی پورې د زده کوونکو یووالي لاریون کې په غټه کچه ځوانانو او څه مشرانو هم برخه واخیسته. د دغه لاریون د لارې د ملک پوهنتونو کې د زده کوونکو د تعلیم او د تحفظ په اړه مسلو هوارولو او د طلبه یونین یا د تنظیمونو بحالي د دغه لاریون څه مهم غوښتنې وې. دغه لاریون کې شریک سفیر دورانی وایي د دغه زده کوونکو یوه غټه مطالبه د طالب علمانو یونین یا د تنظیمونو بحالي ده او دوی غواړي د دغه تنظیمونو ټول ټاکنې وشي. نن دا ځوانان د ضیايي مارشل الله خلاف چې هغې کې کومې فیصلې شوي او په سټوډنټ یونینو باندې کم بندیزونه لګولي شوي د هغې خلاف راټول شوي دي. مطالبه کوي چې په ټول ټاکنو د طالب علمانو کم بندیزونه لګېدلي دي او د هغې نه علاوه په کیمپسونو کې چې زموږ نه کم په داخله فارم باندې پیډۍ وډلي هغې خلاف موږ راغلي یو د سرکار نه دا مطالبه کوو چې د جمهوریت تقریبا 9 ګورنمنټونه تیر شو د هغې باوجود د مارشل الله دا بندیز چې کوم دی تر اوسه پورې ختم نه کړی شو. نو موږ د غوښتنې سره نن راغلي یو راټول شوي یو چې موږ د ریاست نه دا مطالبه وکړو چې په دې طلبات تنظیمونو باندې پابندۍ دې ختم کړي شي او فلفور د په ملک کې د طالب علمانو د تنظیمونو ټول ټاکنې د ملک په سطح باندې وکړي شي. په دغه لاریون کې شریک د پښتون سټوډنټس فیډریشن سلیمان یوسفزی هم وایي د فوزي عامر ضیاء الحق په وختونو په تعلیمي ادارو کې تنظیمونو او یونین باندې بندیز لګېدلی و ځکه د زده کوونکو تعلیمي مسلو په اړه څوک اواز نه اوري. هغه وایي که د استادانو تنظیمونه شته نو د طالب علمانو نماینده تنظیم باندې پابندي ولې ده. پاکستان کې د هر چا یونین شته که موږ ګورو د اخبار فروش خپل یونین شته د ټیچرانو خپل شته بلکې نن هم په پیښور یونیورسټۍ کې د پیوټه الیکشن دی د هغې د یونین نن الیکشن دی تاجرانو خپل یونین شته د مزدورانو خپل الیکشن ته یونین شته. نو چې د دې ټول یونین شته او آرټیکل 17 هم د دې خبرې ضمانت ورکوي چې د اسوسییشن چې کومه ده د جوړښت هغه ازادي ده. بیا په هغې کې موږ دا مو چې په آئین کې موږ سره 25A چې کوم آرټیکل دی په هغې کې موږ ته د لازمي او د مفت تعلیم نو یو خو یې موږ د دغه مفت تعلیم نه چې کوم دي محرومه کړي. د پیښور یونیورسټۍ یو زده کوونکي او دغه لاریون کې شریک ښکلا وایي جینکو ته هم پوهنتونونو کې ډېرې مسلې دي ځکه دوی هم د لاریون کې برخه اخلي. هغه وایي پکار ده زده کوونکو ته تعلیمي ادارو او فیصلو کې نمایندګي میلاو شي. په پوهنتونونو کې د جینکو زورول کېدل یا تنګول یو غټه مسله ده او غواړي جینکو زده کوونکو ته تحفظ میلاو شي. کم سټوډنټس یو ځکه چې کم ایشوز چې دي نو هغه هلکانو ته یې موږ هم سټوډنټس یو نو دغه کم ایشوز چې سټوډنټس دي په هغې کې بیا فیمیلز هم راځي دا ایشوز موږ ته هم دي. نو په دې کې زموږ دغه مطالبات دي چې سټوډنټ یونین دي بحال کړلی شي. بل دا چې کم سټوډنټ کم په ادارو کې چې کم هراسمنټ کېږي کم دا بلوچستان قصه زموږ مخې ته ده دغه نو دغه شانتي د فیمیلز کم اواز چې دباویږي په هر ځای کې نو موږ وایو چې یو داسې کمیټې جوړه شي په ادارو کې چې هغه د فیمیلز دغه اواز چې دی نو دغه مطلب واوري او دغه فیمیل ریپرزنټیشن په دغه کمیټې کې وي. خو د ملک بېلابېلو پوهنتونو زده کوونکو ملک کې د زده کوونکو تعلیمي ادارو کې سیاسي هلو ځلو او تنظیمونو باندې بندیز خلاف اواز پورته کولو لپاره یووالي سره نن دغه لاریون کې برخه واخیسته او پوهنتونو کې د اجتماع یا د یونین بحالي او د زده کوونکو فیسونو کې ناروا اضافه ودرولو او وظیفې یا سکالرشپ بیرته پر ځای کولو 14 اپریل سرکاري توګه باندې د مشال خان شهید په نوم کولو د جینکو زده کوونکو تحفظ او د زورونو یا تنګولو خلاف تحقیقات لپاره د جینکو نماینده لرونکي کمیټیانې جوړولو او پوهنتونو کې د سکیورټي ادارو مداخلت ودرولو غوښتنې وکړې. کیمرامین هاشم علي سره سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پیښور.